د فراه ولایت پر بخش آباد بند د کار شدت. د بخش آباد بند د افغانستان په فراه ولایت کې یو له مهمو زیربنایي پروژو څخه ده چې د پلي کېدو موخه یې د اوبو خوندي کول، د برق تولید او په سیمه کې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی دی. دا پروژه چې تر اوسه یې 48 سلنه پرمختګ کړی، د 1380 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري او ټاکل شوي چې 22 میګاواټه برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د بخش آباد بند به څه باندې 100,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه کړي او له همدې امله د سیمې د کروندګرو او د سیمې د اقتصاد لپاره خورا مهم دی. دغه بند چې په بالابلوک ولسوالۍ او د فراه رود پر سیند جوړیږي، د جرمني او ترکي شرکتونو په همکارۍ د کورنیو شرکتونو لخوا په څو پړاوونو کې پلي کیږي. پروژه له 3 مهمو برخو څخه جوړه ده. لومړی انحرافي تونلونه، دویم انحرافي کانالونه او دریم د اوبو ذخیره کولو ځای. دا انحرافي تونلونه 510 متره اوږدوالی او 9 متره پلنوالی لري چې په افغانستان کې تر ټولو ستر انحرافي تونلونه دي چې د اوبو په جریان کې او د سیلابونو په کنټرول کې ډیره مرسته کوي. یو له دغو مهمو تونلونو څخه په 2023 کې بشپړ جوړ شوی او د تونلونو د کانکریټ اچولو کار هم روان دی ترڅو د دوی جوړښت پیاوړی کړي او د اوبو د ننوتلو مخه ونیسي. د دغه بند په بشپړېدو سره به د فراه ولایت کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لوی ظرفیت رامنځته سي او سیمې ته به د برېښنا د تولید ظرفیت هم لوړ سي. دغه پروژه چې څه باندې 88,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي کولی سي کرنیز تولیدات زیات کړي او د ځایي بزګرانو ژوند ښه کړي. دغه راز له دغه بند څخه د 22 میګاواټه برېښنا په تولید سره د سیمهیزې انرژي اړتیاوې پوره کولی سي او حتی شاوخوا ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو ته هم د برېښنا د صادرولو امکانات برابرولی سي. دا په راتلونکي کې کولی سي افغانستان په سیمې کې د برېښنا یو لوی صادروونکی هیواد په توګه معرفي کړي. د بخش آباد بند د پروژې پلي کېدل له څو لسیزو راهیسې له امنیتي ننګونو او د بودیجې له نشتوالي سره مخ و او دغه کار په بشپړېدو کې د ځنډ لامل شوی و. په سیمه کې د ثبات په راتګ سره د پروژې کار بیا پیل شوی او د افغانستان اسلامي امارت د انرژي او اوبو وزارت په همکارۍ کار کوي او د اړتیا وړ بودیجه او تجهیزات چمتو کوي ترڅو پروژې په خپل وخت بشپړې سي. دې هڅو د بیکارۍ په کمولو کې هم مرسته کړې ده ځکه چې د بند او د دې تونلونو د جوړولو په بیلابیلو پړاوونو کې په سلګونو ځایي خلک په کار ګمارل شوي. د بخش آباد بند نه یوازې له اقتصادي پلوه بلکې د چاپیریال له پلوه هم مهم رول لوبوي. د سیلابونو په کنټرول او په سیمه کې د اوبو د سرچینو په ساتنه کې دغه بند کولی سي پر چاپیریال مثبتې اغیزې ولري او د موسمي سیلابونو له امله د کرنیزو ځمکو د ویجاړېدو مخه ونیسي. د دغو کتونو ترڅنګ د بخش آباد بند پروژه کولی سي فراه د کرنې او انرژي په یوه مرکز بدل کړي او سیمهیز اقتصاد ته وده ورکړي. فراه د افغانستان په جنوب لویدیځ کې پروت او له ایران سره پر پوله پروت ولایت دی چې د خپلو حاصلخیزو ځمکو او د بیلابیلو کرنیزو محصولاتو لکه غنم، اوربشو، انګور او لوړ کیفیت لرونکي زعفرانو له امله شهرت لري. د دې سیمې خلک د خپل اصلي کسب په توګه په کرنه تکیه کوي او د بخش آباد بند څخه د کافي اوبو په برابرولو سره کولی سي ډیر حاصلات وکړي او خپل عاید زیات کړي. د فراه زعفران د خپل لوړ کیفیت له امله په نړیواله کچه پیژندل کیږي.
دغه راز فراه یو بډایه تاریخ او فرهنګ لري او په دې سیمه کې د فراه د کلا په ګډون ګڼ شمېر لرغوني آثار هم شته چې د خپل تاریخي لرغونتوب ښکارندویي کوي. د فراه کلا چې د ښار په مرکز کې موقعیت لري یو له مهمو سیاحتي ځایونو څخه دی چې د دې ولایت د پخوانیو تاریخونو ډېرې کیسې لري. د فراه کلا د فریدون کلا یا شارکونی په نامه هم یادیږي او بل تاریخي ځای کافر کلا یا ککې کوهزاده چې په فردوسي کتاب کې هم د هغه په اړه راغلی دي. فراه د جغرافیایي او هوا حالاتو لحاظه په دوبي کې ګرم او وچ او په ژمي کې معتدله هوا لري. د دوبي په ګرمو ورځو کې خلک د ورځې په سړه ساعتونو کې فعالیت کوي، مګر د شپې خوندوره هوا د کور د باندې د خوند اخیستلو لپاره مناسب فرصت برابروي. د دې پروژې په تطبیق کې د حکومت هڅو او د خصوصي شرکتونو ونډې ته په پام سره د بخش آباد بند راتلونکي روښانه ښکاري. دا پروژه نه یوازې دا چې سیمه ییز اقتصاد پیاوړی کوي بلکې په اوږد مهال کې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او د فراه او ګاونډي ولایتونو د خلکو د ژوند د ښه والي بنسټ ګرځېدلی شي.